مینوالو ته وایي په سپاره کې شته کتاب وښایه، په سپاره کې شته کتاب وښایه، کومه صفحه کې شته کوم باب وښایه، مینه کول خو زه ګناه ګڼې ته زړه ماتولو کې ثواب وښایه. غزل دی وایي چې د خبرو لا معنی کتلې، چې د خبرو لا معنی کتلې، زه پوهېدم چې د بانې کتلې او تشه تشبیه نه وه یقینو زما. اجل صاحب وایي تشه تشبیه نه وه یقینو زما، ما به په ستورو کې د شپې کتلې او زمونږ د امن د غوښتو نتیجه تا به لاسونه ما به خپې کتلې او هسې دا ټول خلک به ځي جنت ته، هسې دا ټول خلک به ځي جنت ته. نن مې د یو ښکلي وادي کتلې د کلي منځ دی بس دی زو روان شه، دا تا د چا وې چې هغې کتلې او زمونږ کوڅې ته خو څادر ځوړندو درمانه تا به دروازې کتلې، درمانه تا به دروازې کتلې. یو څو شعر سي سوچ کې مې دی او په سترګو کې مې نم پروت دی، سوچ کې مې دی او په سترګو کې مې نم پروت دی، بوج مې هم هغسې په سر لاستا د غم پروت دی او مینځ کې د غوښې او بوټۍ په وینو سره پرته ده، مینځ کې د غوښې او بوټۍ په وینو سره پرته ده، یو خوا کتاب پروت دی او بل خوا د قلم پروت دی. مننه او لکه هاتف نه ستا د نوم اواز وي شوی ماته، لکه هاتف نه ستا د نوم اواز وي شوی ماته، ستا خیال مې دغسې د ژوند په هر قدم پروت دی او د شپې شوګیر یم له دې ویرې نه، د شپې شوګیر یم له دې ویرې چارندام نه کوم، د شپې شوګیر یم له دې ویرې چارندام نه کوم، ګرد مې جانانه لا په ږیره ستا د چم پروت دی او پرشتو تاسو یې خبر کړئ د زهیر د حاله، پرشتو تاسو یې خبر کړئ د زهیر د حاله، خو خبر نه د ولاړه کې ادم پروت دی. ډېره مننه. فلاح بهبود دکان دی څوک د سپین جمال ته ګوري، د فلاح بهبود دکان دی څوک د سپین جمال ته ګوري، ټول قوت مې د ادراک ستا په جبین کې خال ته ګوري او څوک سنبل زلفې تار تار کړي د غرې سپوږمۍ دیدن لا، څوک سنبل زلفې تار تار کړي د غرې سپوږمۍ دیدن لا، څوک رباب غېږه کې واخلي د غم سر او تال ته ګوري او نادان زړه مې دریابونه د ښایست زغملی نشي، نادان زړه مې دریابونه د ښایست زغملی نشي، له کلام په جبین زانګي نزاکت د ټال ته ګوري او شکرلبو په قلار شي کلامونه مو محتاط کوي، شکرلبو په قلار شي کلامونه مو محتاط کوي، خلک اوس تمام هوښیار دي قیر ته ګوري قال ته ګوري او د سوالګرو نه سوالونه څه مهمله فلسفه ده، د سوالګرو نه سوالونه څه مهمله فلسفه ده، تقدیرونه په خندا شي ستا په شونډو سوال ته ګوري او شناسي د مجلس وکئ دا د فن مظاهره ده، شناسي د مجلس وکئ دا د فن مظاهره ده، هوښیاران چې ګویا کېږي استصحاب حال ته ګوري او دا د ژوند یو فلسفه ده چې څه ښه شي او څه بد شي، دا د ژوند یو فلسفه ده چې څه ښه شي او څه بد شي، ښه د بدو له ښه ستایي بد د ښو کمال ته ګوري او مقصده چې د زهیر عمر تمام شو ستا د دوو سترګو دیدن لا، د دریاب په غاړه غاړه د خپل ژوند زوال ته ګوري. زموږ غوښتنه غزل شي درد او درمان سمانا، ځان او جانان سمانا، زخم پرمل نشي وایا قربان سمانا او فکر د دلبر مهم، فکر د دلبر مهم، فکر د ځان سمانا او فوق از وصال یار، فوق از وصال یار هسي ارمان سمانا او مینه که اخلاص وینو
مینا کې اخلاص وینو دی کې خفګان سمانا او خپل جانان پنمومي خپل جانان پنمومي علم او عرفان سمانا او مندارم مطلوب تو در بدخشان سمانا او زړه ډیر مننه مندارم مطلوب تو در بدخشان سمانا او زړه لرا سکون مهم حسن کنعان سمانا او ستا وږمو د زلفو کې بوی د ریحان سمانا او تا چې پکې نه وینم بیا د جهان سمانا او ځان زهیر ویني کړه اوښ کې باران سمانا ډېره مننه